بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د ریسرچ یا د څېړنې دویم وبینار ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ خبره کړې وه، ام، دا ځل یې په ام، د د څېړنې موضوع پیدا کولو په اړه باندې خبرې کوو. څنګه څېړنه موضوع پیدا کولی شو، تیوري څنګه جوړیږي، یا تیوري ولې ضرور ده، هایپوتیسس څنګه جوړیږي، انالیسس څنګه کېدلی شي. په دې باندې دا ټول طبیعي خبر ده چې په یو ځل ټولې خبرې نه کېږي، خو یو شروع ور باندې کوو او له دې بل اخره کې زده کوو چې دا ټول موضوعات یو ځای کول سره څنګه سړی کولی شي پروپوزل ولیکي. نو د هغې لپاره دا مهمه ده. او له سلایډونو له مخې زه خبرې کوم. که بیا پوښتنې پیدا کېږي، پوښتنې کولی شي اخر کې جواب کوو. او که چیرې دا ویبینار نورې پوښتنې ایجادوي، تاسو کولی شئ پوښتنه راولېږئ، واتساپ ګروپ جوین کړئ، او کېدای شي پوښتنه باندې بل ویبینار جوړ کړو. داسې هم کېدای شي چې کوم موضوع چې تاسو ټاکئ یا نور پرې پوهېدل غواړئ، هغې باندې خبرې وکړئ. دې امکان هم شته چې کله کله موږ او تاسو بیا په ډاټا انالیسس باندې خبرې وکړو، چې موږ دغه ډاټا څنګه احصایه باندې سټیټسټکس باندې چې موږ کولی شو څنګه ډاټا نه استفاده وکړو، او له هغو ارقامو نه څنګه معلومات واخلو، د هغې په اړه څنګه ولیکو، آرټیکل څنګه پبلش کړو. زما خپله علاقه دې ته ده چې وکولی شو موږ او تاسو چې یو څو برنامې وکړو او لږ زره د مسایل سره عادي شو، کولی شو موږ یو پروژه یو ځای وکړو. مثلا زه پروژه جوړه کړم او موږ ډاټا ټوله کړو له افغانستان نه، او یو ځای سره ولیکو هغه څوک چې علاقه لري. نو دا برنامه زه لرم، خو د هغې لپاره بهتره دا ده چې اول په دې مسایلو باندې پوه شو او د انګلیسانو خبره بي on the same page. بیا وروسته موږ کولی شو چې نور خبرو باندې هم کار وکړو. خو په دې د دې لپاره چې په دې مسایلو کې موږ ښه سره پوه شو او یو بل سره په یوه خبره واوسیږو، یا یو له بل سره د تفاهم ایجاد شوی واوسیږي، دا ده چې سټنډرډ د ریسرچ طریقه باندې ځان پوه کړو او شروع به له هغې ځایه کوو. نو مهمه خبره دا ده چې کله چې موږ په ساینس کې ساینسي څېړنې سرته رسوو، که دا بیولوژي وي او که دا کیمیا وي او که فیزیک وي او که ټولنیز علوم وي، په دې ټولو کې هر ریسرچ یا د ریسرچ هر برخه چې ده یا هر ډیسپلین چې دی، هغوی خپل ځان ته د ریسرچ قوانین لري. ځینې مثلا احصایه په یو رقم، په یو خاصو احصایوي تخنیکونو باندې استوار دي، ځینې نور باندې استوار دي. ځینو د ریسرچ طریقه د هایپوتیسز او د تیوري په اساس ده، لکه موږ چې کوو. د ځینو نورو بیا صرف د ارقامو په اساس وي. نو فرق کوي. خو دلته لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي دي، موږ صرف په ټولنیزو علومو باندې، په سوشل ساینسز باندې، په هیومنیټیز باندې خبرې کوو، چې په دې کې مثلا حقوق یا پولیټیکل ساينس، حقوق خو نه، حقوق اصلا لا پورې مربوطه کوي. چې پولیټیکل ساينس وکړي، مثلا ګوري د ټولنې سیاسي حالت معلوم کی، پولیټیکل ساينس، اقتصاد، سوشیولوژي یا جامعه شناسی، انثروپولوژي انسان پیژندنه، سایکولوژي. په دې مسایلو کې چې غواړي څوک ریسرچ وکړي، دغه پروسه به مخکې وړي. اوله مهمه خبره دا وي چې تاسو به یو سوال پیدا کوئ. سوال به څنګه جوړوو، یا د څېړنې سوال څنګه تشکیلیږي، موږ څنګه پوهیږو چې څه قسم پوښتنه باید وکړو، یا ساینسي پوښتنه څه رقم پوښتنه ده. که ستاسو په یاد وي، مخکې ویبینار کې موږ په دې خبره کړې وه چې ښه پوښتنه هغه ده چې موږ تاسو حل کړای شو، او ښه پوښتنه هغه ده چې مثلا مثال دا و چې مثلا که چېرې غواړو چې آیا مرګ نه وروسته ژوند شته که نه، هغه موږ د عقیدې له اساسه په هغې باندې خبره کولی شو، مګر ساینس له لحاظه هغه موږ نشو حلولی، ځکه ساینس د دې پوښتنې جواب ممکن نه راکوي. نو هغې ته موږ وایو چې solvable problems. داسې پوښتنه باید وي چې هغه موږ د ساینس د مقیاسونو په اساس او د ساینسي مواد خو نه، تخنیکونو په اساس موږ هغه حلولی شو. دویمه دا ده چې داسې یو مسله باید موږ او تاسو وڅېړو چې هغه فالسیفایبل وي، یعنې د هغې د مثبت او د منفي جواب، یعنې د کېدو او نه کېدو اندازه برابره وي. او دریمه خبره هم دا کړو چې دا به سیستمیک شکل باندې وي، سیستمیک امپیریسیزم. معنا دا ده چې موږ تاسو امپیریسیزم له ساینس نه استفاده کوو، خو په یو خاص سیستم سره مخکې ځو. نن موږ په همغه سیستم خبره کوو چې دا سیستم څنګه کار کوي، څنګه ایجادېږي. نو اوله مهمه خبره په دې کې ده چې موږ تاسو باید یو پوښتنه تشکیل، جنریټ ریسرچ کوېسچن. پوه شو چې دا پوښتنه څه رقم ته ده، او څه رقم پوښتنه موږ تاسو په ټولنیزو علومو کې حلولی شو. بیا د هغې لپاره موږ تاسو یو فرضیه ایجادوو، ډیولپ هایپوتیسس. هایپوتیسس معنا دا ده چې هغه موږ باید
یو پیشګویي ولرو چې کچېرې حالات د A په شکل مخکې لاړ شي نو دا به نتیجه وي، او حالت د B شکل مخکې لاړ شي دا به نتیجه وي. دې ته موږ هایپوتز وایو. دغه هایپوتز باید یوې تیوري په اساس وي، یو علمي تیوري باید موجوده وي، یو ساینسي تیوري باید موجوده وي چې زموږ د دغه هایپوتز یا د فرضیې لپاره یو په حساب ستوني فقرات وي. ځکه موږ همیشه پوښتنه کیږي تاسو که چیرې یو هایپوتز ولرئ چې زما په نظر په افغانستان کې مثال د خبرې د اقتصاد کمیدل، د اقتصاد خرابېدل فلانه یو علوم او عوامل پر اړه لري. تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو د خبر د کومې تیوري په اساس کوي. نو د هغې لپاره تیوري مهمه ده. تیوري نه وروسته موږ او تاسو بیا هایپوتسس جوړوو، او هایپوتسس چې تشکیل ک طبیعي خبره ده. هغه هایپوتز موږ ته پریډکشنز راکوي. پریډکشنز معنا دا ده چې پیشګویي موږ د هغې هایپوتز په اساس کوو چې که چیرې د A حالت کې به زموږ که چیرې A حالت مخکې ځي لکه چې ما تاسو ته مخکې ویلي زموږ آوټکم یا ریزلټ به دا وي، او که چیرې B حالت مخکې ځي زموږ آوټکم به بل څه وي. بیا کله چې دا موږ تشکیل کړو هغې نه بعد موږ سټډي یا ریسرچ د ریسرچ سټډي یا مطالعه موږ ډیزاین کوو. ډیزاین په خپل یو ډېر لوی بحث دی. ریسرچ ډیزاین دا په خپل پوره مسلک دی، او میتود باندې پوهېدل څه قسم ډیزاین کیږي، څه باید نظر کې موږ ونیسو ډیزاین لپاره، او آیا دا ریسرچ کیفیتي دی کمیتي دی نیورو ساينس. دا ټول مسایل دي چې هغه بیا په ډیزاین کې پیژندل کیږي یا مطالعه کیږي. له کومو مقیاسونو موږ استفاده کوو دا ټول په ډیزاین کې راځي. او بیا امپلیمنټیشن دا وي چې موږ هغه ډیزاین څنګه تطبیقوو، خپل معلومات یا ډاټا څنګه راټولوو. کله چې ډاټا راټوله کړه طبعا یا به سوالنامه وي خلکو ته به ورته ورکوو، یا به د خلکو څېړنه هغه بخښنه غواړم د خلکو کړنه به موږ ابزرو کوو یا به یې څېړو، یا مثلا د خلکو سره باندې EEG ږدو، ګراف د سر ږدو، د هغه د دماغ به مطالعه کوو چې کومه پروسه روانه ده او څه حالت دی. نو دغه ټول بیا چې دغه معلومات چې موږ راټول کړو بیا هغه موږ تحلیلوو، انالیسس د هغې کوو. د هغې انالیسس په اساس به موږ هغه خپله فرضیه یا پریډکشن چې ایجاد کړی وو هغه تستوو چې آیا هماغه پریډکشن زموږ ثابت شو که نه شو ثابت. نو که چیرې زموږ پریډکشن ثابت شو له هغې نه بیا موږ انګلیسي کې ډرا انفرنسز له هغې نه موږ یو زده کړه کوو چې ښه د دې پریډکشن دغه پریډکشن موږ کړی وو او دا ثابته شو، ولدې نه موږ دغه نوې خبره زده کړه. یا خو به ستاسو دغه انفرنسز ستاسو له پریډکشن سره یو څه وي. مطلب تاسو چې کوم حدس یا ګمان هم کړی و چې مثلا دغه حالت منځته راځي هغه حالت تاسو ثابته کړای شو، نو ښه تر ښه. او که چیرې ثابته نه شو بیا پوښتنه دا پیدا کېږي چې که چیرې موږ دا ثابته نه شو کړی ښایي څنګه به دا ثابتېږي. آیا کومه بله لار موږ دا ډاټا ټوله کړو، یا موږ څه غلطي کړې ده، یا کومه بله تیوري به وي چې هغه موجوده وي. نو په دواړو صورتونو کې که چیرې تاسو فرضیه ثابته شو هم تاسو بل سوال جوړولی شئ تر څو هغه ریسرچ مخکې وسي. ښه دا یوه خبره ثابته شوه، راځئ له هغې نه بعد بله پوښتنه مطرح کړو. نو د هغې لپاره هم تاسو بله پوښتنه ایجادولی شئ. او که چیرې ستاسو فرضیه ثابته نه شوه هم تاسو بیا کولی شئ نوی سوال جوړ کړئ او وګورئ چې ښه که چیرې A حالت نتیجه ورنه کړي ښایي B حالت راځي ټیسټ کړو، شاید یو بل نتیجه موږ واخیستلی شو. نو دغه ټوله پروسه د دایرکټ چې تاسو وینئ دا د ریسرچ پروسه ده. څېړنه همدا رقم سرته رسیږي. معمولا دا وي چې موږ او تاسو یو پوښتنه پیدا کوو، د هغې پوښتنې لپاره موږ حتما یوه تیوري ګورو چې د کومې تیوري په اساس دا پوښتنه موږ او تاسو حلولی شو، یا کومه پوښتنه کومه تیوري د پوښتنې شاته موجوده ده. د هغې لپاره موږ هایپوتسیس جوړوو یا پیشګویي کوو، او د هغې لپاره به موږ ریسرچ ډیزاین کوو، هغه بیا تطبیقوو، موږ هغه څېړنه موږ تطبیقوو. بیا کله چې د هغې ډاټا موږ راټوله کړه د هغې ډاټا تحلیل موږ کوو، او د هغې په اساس موږ ګورو چې آیا زموږ دا راسته راوړلې ډاټا چې موږ څه راسته راوړې ده آیا دا د همغې اولي اساساتو یا بښنه غواړم د همغې پوښتنې سره چې موږ او تاسو مطرح کړې وه یا د همغو پیشګویي په اساس چې موږ کړې وه هغې سره د موافق زموږ ډاټا ده که هغې سره مخالفه ده. او بیا هغه هم چې وکړو هغې نه وروسته موږ بله پوښتنه پیدا کوو. نو دغه سرکل یا دغه جریان د ریسرچ دی په ټولنیزو علومو کې یا په هیومنیټیز کې چې موږ قدم په قدم تطبیقوو. تاسو اول سوال پیدا کېږي چې موږ پوښتنه څنګه جوړه کړو. تر ټولو مهمه خبره پوښتنې جوړول دي. که چیرې ستاسو پوښتنه غلطه وي، غلط نه مطلب دا نه چې یو پوښتنه په یو باره کې کوئ
غلط مطلب دا دی چې که چیرې یوه پوښتنه داسې وي چې هغه موږ نشو حلولی په ټولنیزو علومو کې، نو هغه پوښتنه بیا مطرح کېدای هم نشي او د هغې په اساس موږ ریسرچ هم نشو کولی. ډیره مهمه ده چې موږ دغه خپله پوښتنه یا ریسرچ ګیپ چې ورته وایي دا څنګه پیدا کړو. څنګه تاسو کولای شئ د خپل د ریسرچ سوال جوړ کړئ. کله چې تاسو ایډیا ولرئ چې ښه زه دغه موضوع باندې ریسرچ کوم، هغه نارو ډاون کول، هغه وړاندې کول، دا ډیره مهمه ده. او په دې هم پوهېدل چې دا پوښتنه ښه پوښتنه څه رقم ته ده، خرابه پوښتنه څه رقم ته ده، کومه پوښتنه موږ په اساس په ښه شکل سره تحلیلولی شو، کومه نشو تحلیلولی. دا ډیر مهمه په دې ده چې که تاسو هر چاته ایمیل وکړئ یا چې تاسو سره ماستري کوم یا تاسو سره مثلا پی ایچ ډي کوم یا آنرز کوم، درته وایي چې ښه ستا د ریسرچ پوښتنه څه شی ده، ته ورته زما ریسرچ پوښتنه دا شی ده، دا به څنګه میجر کوي، څنګه دا اندازه کوي، د هغې لپاره ستا هایپوتیسس څه شی دی، دا ټول څه دي، شروع له پوښتنې نه کېږي. او که یوه خبره ډیره زیاته مهمه په سیاسي بخښنه غواړم په سیاسي علومو کې هم ده او په ټولنیزو علومو کې هم ده چې موږ نشو کولی یوه ټولنه هررخیزه مطالعه په یو ځل وکړو. دا ډیره زیاته مهمه ده. دې ته موږ په هغې کې په ساینس کې موږ ورته ریډکشنست اپروچ یا پیس میل اپروچ وایو. دې معنا دا ده چې موږ نشو کولی مثلا د یو انسان ټول افکار، ټول سلوک، ټولې کړنې په یو ځل مطالعه کړو. دې ته موږ پیس میل یا ریډکشنست اپروچ وایو. دې معنا دا ده چې موږ صرف کولی شو یوه وړه پوښتنه په یو وخت کې جواب کړو، د هغه جواب چې پیدا کړ بیا د هغې نه موږ نورې پوښتنې جوړوو. نو دا ډیره مهمه ده چې زموږ پوښتنه باید ډیره زیاته براډ نه وي، ډیره زیاته پراخه پوښتنه باید نه وي، داسې پوښتنه نه وي چې هغې کې موږ پنځه شپږ د هغې منځ پنځه شپږ پوښتنې نورې وي. مثال کې یو څوک غواړي چې د افغانستان کلتور او سیاست او اقتصاد ټول یو ځای مطالعه کړي، دا خرابه پوښتنه ده، ځکه دا موږ نشو کولی. امکان شته خو هغې لپاره به تاسو یو لس کلنه پروژه جوړوئ، هغې لپاره به تاسو یو 50 نفر یو ځای لرئ او د هغې لپاره 2 میلیون افغانۍ به تاسو لرئ چې هغې باندې تاسو کار وکړئ. هغه په یو ماسټري پی ایچ ډي کې نه کېږي. کله چې تاسو یو ریسرچ وړه پروژه کوئ یا هغه پروژه چې مثلا تاسو یو کال کې ختمه کړئ شي، هغې لپاره معمولا یوه دوه پوښتنې اوسېږي او هغه هم ډېرې خاصې پوښتنې اوسېږي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ پوښتنه په خپله څه رقم فارمولیټ کړو، د ریسرچ کوېشن څنګه جوړ کړو، هغې لپاره تاسو ته بعض لار چارې درته ښیم. معمولا ریسرچ پوښتنې څو لارونه راځي. یو خو دا وي چې مثال یو هغه څه چې نورو خلکو مطالعه کړي هغه موږ تاسو بیا مطالعه کړو، یو د تشخیص درکوم. دویمه دا وي چې موږ تیوریګانې وګورو. ما تاسو سایکولوژي مثال درکړی، نورې تیوریګانې هم سړی کتلی شي. یا په دنیا کې څه روان دي د هغې په اساس موږ پوښتنه جوړه کړو. یا د خلکو اساسي مشکلات وګورو، موږ ته یو مشکل ټولنه کې ښکاري، هغه مشکل موږ حلول غواړو. یا هغه څه چې موږ لپاره جالبه وي. یعنی دا نه دی چې حتما باید تاسو یو خاص سیستم باندې مخکې لاړ شئ. دغه ټولې لارې دي چې تاسو د هغې لارې نه خپل ریسرچ کوېشن جوړولی شئ. اوس د هر یو تاسو زه بېل بېل تشریح کوم. اول پاست ریسرچ دی، یا په دې ته کتل چې مثلا نورو خلکو په څه برخه کې مطالعه کړې ده او زه هغه ریسرچ څنګه مخکې وړی شم. مثال تاسو باندې پوښتنه ایښې ده، مثلا دته موږ ټرست وایو، د خلکو اعتماد او ګروپ آیډنټیټي. یا ګروپ آیډنټیټي مثلا په افغانستان کې موږ تاسو یو پښتون، فارسیوان، تاجک، هزاره د یو ګروپ آیډنټیټي کېدلی شي، شیعه، سني دا ګروپ آیډنټیټي کېدلی شي، ځوان زوړ دا ګروپ آیډنټیټي کېدلی شي، هویت ښځه سړی دا آیډنټیټي کېدلی شي، بې سواده باسواده مثال د خبرې آیډنټیټي کېدلی شي. لیفټ او په دې ملکونو کې مثلا لیبرال او مثال کنزرویټیو هغه کېدلی شي. په افغانستان کې موږ تاسو فکر وکړو مثلا مثال د خبرې په افغانستان کې دیموکرات او ټریډیشنل دا ګروپونه کېدلی شي. نو هویت نه مطلب دا دی چې د انسان ګروپي هویت، مثلا look at studies about trust and group identity in people in Afghanistan and similar places. مثلا موږ دلته غواړو چې د خلکو دا ګروپي هویت وګورو او دا مطالعه کوو چې دا د انسان په اعتماد باندې څومره تاثیر لري. یا تاسو هغه خلک چې تاسو په ګروپ کې دي او هغه خلک چې تاسو ګروپ نه بیرون دي هغوی متاسي یو قسم اعتماد کوي که اعتماد مو فرق کوي. دا مثلا یو ریسرچ پوښتنه ده او دا موږ په څه اساس موږ ته مخکې راځي، دا د دې باره کې مخکې ریسرچ شوی دی. نورو ملکونو کې موږ ګروپونه کتلي دي. مثلا په نیوزیلند کې موږ د ښځو سړیو ترمنځ ریسرچ کړی دی. مثلا موږ د مختلفو اقوامو ترمنځ ریسرچ کړی دی. په امریکا کې مثال د خبر رقم ریسرچ شوی دی. همدارنګه موږ د مختلفو سیاسي افکارو ترمنځ ریسرچ کړی دی. خو دغه پوښتنه نورو ملکونو کې شوې ده، افغانستان کې نه ده شوې. موږ غواړو وګورو چې افغانستان کې د پوښتنه څه رقم یا د خلکو دغه ډاینامیکس یا له بل سره څه رقم دی. نو دا موږ کولی شو په افغانستان کې وکړو او د دې انسپریشن یا الهام موږ له نورو هغه څېړنو چې په دنیا کې شوې ده له هغې نه موږ الهام اخلو. عین حال کې
موږ به یو څه لرو په خپل ذهن کې چې زما د نظر په اساس افغانستان کې شاید دغه پروسه نور سره فرق لري، نو زه غواړم چې دا مطالعه کړم. مثال، د دې مثال به دا وي، مثلا ځوانان د نورو ګروپونو یا د نورو ډلو د خلکو په اړه څه نظر لري یا څه احساس لري. دا یوه ښه ریسرچ پوښتنه کېدلی شي. جوانان در افغانستان درباره افراد از گروه های دیگر چه احساسی دارند؟ دا از منگل لپاره ښه ریسرچ پوښتنه کېدلی شي. دا د سابقه ریسرچ په اساس ده، based on past research. نو دا یوه لاره د پوښتنې پیدا کولو ده. دویم پوښتنه مثلا تیوریګانو په اساس ده. مثال تاسو پوهنتون کې درس وایي، پوهنتون کې تاسو یو مضمون لري د ټولنیز سایکولوژي یا د پرسنالټي سایکولوژي، هغې کې تاسو مختلفو تیوریګانو سره مخامخ کېږئ. د هغې تیوري په اساس تاسو فکر کوئ چې ولا دغه تیوري ډېره جالبه ده ماته، دا تیوري په افغانستان کې څنګه ټیسټ شي. نو دا هم تاسو کولی شئ. دا معمولا کتابونه نه دا تیوریګانې موږ پېژندلی شو. د هغې ښه مثال به دا وي. مثال یوه تیوري لرو موږ په نامه د سوشل آیډنټیټي تیوري، نظریه هویت اجتماعي. د دې معنا د دې تیوري په اساس خلک د خپل ډلې خلکو باندې، معمولا انسانان د خپل ډلې خلکو باندې زیات اعتماد کوي، د نورو خلکو د نورو ډلو ګروپونو باندې، د نورو ګروپونو ډلو باندې یا خلکو باندې لږ اعتماد کوي. دا یوه تیوري ده چې موجوده ده. که چېرې موږ مثلا موږ کولی شو همدغه تیوري موږ کولی شو په افغانستان کې ټیسټ. دا یو. بله مثلا کانټاکټ تیوري ده. کانټاکټ بلز ټرست. تماس، اجتماعي تماس د اعتماد باعث کېدلی شي. دې معنا دا ده چې سره دی چې مثال دا دوه تیوریګانې که موږ څنګ په څنګ کېږي، دې معنا دا کېږي چې صحیح خبر ده چې خلک د خپل ګروپ خلکو باندې زیات اعتماد کوي. مګر که چیرې تماس له نورو ګروپونو سره سړی پیدا کړي، نو کولی شي نورو باندې هم اعتماد وکړي. دا د دواړه د تیوریګان، دا دواړه د کانټاکټ تیوري او د سوشل انټي تیوریګان، دا دواړه په ټولنیزه روانشناسي کې ډېره مهمه تیوریګانې دي او دې باندې ډېر زیات کار شوی دی. په زرهاوو آرټیکلز په دې باندې لیکل شوي دي او دا تیوریګانې په تقریبا 1960 کال نه را په دې خوا په ټولنیز سایکولوژي کې عامه تیوریګانې. نو د دې لپاره موږ پوښتنه څنګه جوړوو د تیوري په اساس؟ آیا افغان ځوانان که چیرې له نورو ګروپونو نه ملګري ولري، په هغو باندې هم اعتماد کوي که نه کوي؟ دا به د هغې لپاره یوه ښه ریسرچ پوښتنه. بله پوښتنه کېدای شي موږ د اوس حالات یو څه روان دي، یو څه حالات په افغانستان کې د هغه حالاتو په اساس موږ پوښتنه ایجادوو. دا یې بله لاره د پوښتنې پیدا کول یا د پوښتنې ایجادول ده. مثال، دا زما ماوس کار نه کوي، دا بل به مثلا موږ اوس پوهېږو چې په افغانستان کې د ځوانانو جمعیت یا ډله زیاته ده. په دې هم پوهېږو چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. خلک ټیک ټاک نه استفاده کوي، ټویچ نه استفاده کوي، یوټیوب نه استفاده کوي، انستاګرام، فیسبوک نه استفاده کوي وغیره. په دې هم پوهېږو چې په افغانستان کې مثلا تر یو حده پورې قومي ټنشن موجود دی. موږ ریسرچ پوښتنه داسې جوړوو: آیا د ټولنیز رسنیو نه استفاده د دې باعث کېدای شي چې ځوانان د نورو ډلو خلکو باندې زیات اعتبار وکړي؟ یو مثبت تاثیر دی. کله چې موږ د سوشل میډیا په اساس مثلا پښتانه، تاجک، هزاره، فارسی، ازبک یو له بل سره خبرې کوي، آیا دا د دې په اساس آیا خلکو اعتماد پیدا کېدای شي یو بل باندې که نه؟ ګورئ، دا په خپله هم په تیوري پورې مربوط دی، ځکه مخکینی سلاید کې موږ تاسو د سوشل آیډنټي تیوري خبره وکړه، هغې پورې هم مربوط دی، کانټاکټ تیوري پورې هم مربوط دی، همدارنګه په دې باندې سابقه ریسرچ هم شوی دی. نو سره چې موږ دا اوس یو کنټمپرري اوسنی مشکل د افغانستان غواړو چې حل کړو، عین حال کې هغه دوه شرطونه نور چې موږ تاسو مخکې درلودل، یا د تیوریګانو په اساس او د سابقه ریسرچ په اساس، دا دواړه هم پکې حل شوي دي. نو دا یو ډېره ښه پوښتنه کېدای شي. مثلا دا پوښتنه داسې یو ښه پوښتنه چې موږ تاسو کولی شئ د باندې ریسرچ وکړو، حل کړو. او د دې بله خوبي دا ده، ګورئ، موږ تاسو خبره کړې وه د فالسیفایبلټي مخکې هفته کې یا مخکې ویبینار کې. آیا دا تیوري مطلب دغه پوښتنې جواب هو هم کېدای شي، نه هم کېدای شي؟ بالکل د دې پوښتنه تاسو وګورئ، د دې جواب به یا وي چې هو یا اعتماد زیاتېږي یا نه زیاتېږي، دواړو امکان شته. نو دې ته موږ فالسیفایبل تیوري وایو، هغه فالسیفایبل کوېسچن وایو، او دا ښه پوښتنه ده. بله مثلا بله لاره د ریسرچ د پوښتنې جوړولو هغه حقیقي مشکلات د یوې ټولنې دي. مثلا distrust makes rebuilding hard. Do peace programs help? بې اعتمادي بازسازي سختوي. آیا د صلح برنامې مفیده دي که نه دي؟ دا یوه مثلا سوشیو پولیټیکل سایکولوژي مسله ده. مثلا دا اوس
کوم حالات چې موږ افغانستان کې ګورو آیا دلته که د موږ د صلح برنامې ولرو آیا دا مفید واقع کېدای شي کنه. دا یو پوښتنه ده. مثلا یو پوښتنه په دې اړه موږ جوړه کړو هغه دا وی چې آیا ټولنیزو برنامو جوړول ځوانان یو بل باندې اعتماد ته اړولی شي کنه یا اعتماد په منځ کې زیاتولی شي کنه. نو دې بیا د تطبیق لاره داسې وي چې مونږ اوله یو ډله د ځوانانو راولو، د هغوی دغه ټرست یا اعتماد اندازه کوو د سوالنامو په اساس یا د کوېسچنیر مونږ ورته د هغې په اساس مطالعه هغه کوو اندازه کوو. بیا دوی مونږ د اجتماعي برنامو په یو پروګرام کې اچوو، مثلا څه وخت لپاره، یو هفتې لپاره یا 2 هفتو لپاره، شپږ میاشتې لپاره د ریسرچ په اساس یو ډله په دې برنامو کې موږ اچو، یو ډله نه پکې اچو. ګورو چې کومه ډله چې په دې کې شامله وه د هغوی هغه اعتماد څومره تغییر کړی دی او څومره چې نه وه شامل د هغوی اعتماد څومره تغییر نه دی کړی. دا ایکسپریمنټل سټډي ده، دا تجربوي دی. ایکسپریمنټل ریسرچ په ټولنیزو علومو کې عام دی، ډېر زیات کیږي. نو موږ بیا کولی شو هغه د هغوی اعتماد له برنامې نه وروسته بیا مطالعه کړو، وګورو چې د هغوی اعتماد په سطح کې تغییر راغلی که نه دی راغلی. د ښه مثال دا دی چې مثلا که تاسو متوجه شوي اوسئ بعضې ان جي اوګانې دي هغوی کیپ پروګرامونه مخکې وړي، نالج اټیټیوډ پریکټس پروګرامونه. یو وخت کې ما په هغې کې کار کوه، ډاکار کې مې کار کوه. زموږ یو بخش و د هایجین ایجوکیشن په نامه، هلته موږ هم داسې کول. اول به لاړو کلي کې به له خلکو نه سروېګانې کولې، د هغوی هغه معلومات به هم د هایجین په اړه ځان سره راټولاوه. بیا هغې ته موږ 3 میاشتې که څومره وخت برنامه ورکوله، زموږ کسان به هغوی ته به ټریننګ ورکوه د هایجین په اړه. بیا به هغې نه وروسته موږ دغه سوالنامې بیا ورته ورکول، د هغوی معلومات هم بیا سره راټولاوه. بیا د هغوی هغه مخکینی سکور او وروستنی سکور موږ سره مقایسه کوو، کتل مو چې د هغوی په پوهه کې څومره تغییر راغلی دی. دا د ټولنې ریل پرابلم یا اساسي حقیقي مشکلاتو چې هغه موږ کولی شو ریسرچ لاره نه حل کړو. نو دا به یوه لاره وي. بله دا وي چې مثلا یو پوښتنه تاسو جالبه ده، مهمه ده، درته خپله تاسو هغه کیوریاسټي لرئ، تاسو ته یو مسله مهمه ښکاري، غواړئ په هغې کې ریسرچ وکړئ، دا هم کېدلی شي. مثلا ځان سره پوښتنه وکړئ څه باعث کېږي چې ځوانان په افغانستان کې یو بل باندې اعتماد پیدا کړي. دا پوښتنه ما قصدي ځکه راوړله، کولی شم زیات مثالونه درکړم، خو دا پوښتنه یو ځکه چې یو پوښتنه باندې که چېرې موږ کنسسټنټلي یا مسلسل په یوه موضوع باندې خبرې کوو، د هغې ګټه دا وي چې بیا د انسان ذهن ډېرو نورو خواو ته نه ځي. که نه د دې په ځای بله پوښتنه هم موږ کولی شو، خو ما غوښتل داسې یوه پوښتنه باندې کار وکړو چې هغه تر اخره پورې ټولو مثالونو کې تطبیق شي، او عین حال کې د دې ضرورت نشي چې موږ هره موضوع بېله بېله تشریح کړو. د هغې لپاره دغه یوه د ځوانانو پوښتنه او د ځوانانو د اعتماد مسله ما نظر کې ونیول. نو دا یو بله لاره وي. تاسو یو مسله کیوریاسټي لرئ یا سوال درته پیدا کېږي، هغې باره کې تاسو غواړئ چې معلومات پیدا کړئ. ښه، کله چې مونږ پوښتنه ته جوړه کړه، هغې نه وروسته مونږ د هغې لپاره هایپوتیسس ټاکو یا د هغې لپاره مونږ فرضیه ټاکو. دا فرضیه یا هایپوتیسس داسې هغه یو ګمان ته وایي چې هغه مونږ تاسو ټیسټ کولی شو. دا خبره مونږ بار بار کړې ده چې باید solvable problem وي، باید داسې یو څه وي چې هغه مونږ تاسو حل کړی شو، د هغې په اړه مونږ ډاټا ټوله کړی شو، او د هغې په اړه ډاټا ټولول اسانه وي. اسانه معنا دا نه چې یعنی پریکټیکل وي، مطلب عملی وي. مونږ وکولی شو چې په هغه وخت کې د دې وسایل مونږ ولرو چې هغه پوښتنه حل کړو، یا د هغې په اړه یا د هغې پوښتنې مونږ د دې ظروف مونږ ولرو چې دغه هایپوتیسز لپاره مونږ ډاټا ټوله کړی شو او د هغې مونږ تحلیل وکولی شو. نو هغې لپاره مهمه ده چې مونږ باید solvable problem ولرو او داسې یو هایپوتیسز وي، داسې یو فرضیه وي چې هغه مونږ تاسو ټیسټ کړی شو. مثلا young people with more friends from other groups will be more trusting. کوم ځوانان چې له نورو ګروپونو نه زیات ملګري لري، هغوی به د هغوی اعتماد سطح به نظر هغه ته چې لږ ملګري لري زیاتوي. دا یوه ښه فرضیه ده، یو ښه هایپوتیسز دی، او دا موږ بالکل کولی شو چې هغه کو څه ورته وایي ټیسټ یې کړو. ډېر په اسانه یې کولی شو. فقط سوالنامې دي، هغې کې موږ خلکو نه پوښتنه کوو چې څو ملګري لري. مثال د خبرې 10 ملګري لرم، دې کې څو ملګري دي، مثلا ته خپله د کوم قوم نه یې، زه مثلا پښتون یم یا تاجک یم یا هزاره یم، ستا زیاتره ملګري له نورو ملګري د زیاتره له کوم اقوامو نه دي، فلانیو اقوامو نه دي.
کله چې هغه دې معلوم کړل هغه نه په تاسو بیا ګوري چې ته مثلا خپل تاجک کې ستا په نورو تاجکانو څومره اعتماد کوي هغې لپاره یو نه اووه پورې مثلا تاسو ته یو سکیل درکوي ښه په پښتون څومره اعتماد کوي په حضرت څومره اعتماد کوي بیا هغه موږ تاسو ډېر په اسانه کولی شو چې د هغې ته انالیسس وکړو او وګورو چې آیا کوم کسان چې په نورو اقوامو کې زیات ملګري لري آیا د هغوی اعتماد په هغو نور اقوامو زیات دی که نه دی دا ډېر په اسانه سره موږ کولی شو داسې یوه پوښتنه حل کړو هدف دا دی چې د دې پوښتنې د حلولو لپاره طبیعي ده اوله مهمه دا وه چې موږ داسې یوه سالویبل پوښتنه ولرو داسې یوه پوښتنه وي چې هغه زموږ او تاسو د ظروفو مطابق په هغې وخت کې قابل د حل وي دویم دا چې هغې باندې موږ ډاټا ټوله کړی شو پراکټیکل وي عملي وي او داسې یوه پوښتنه وي چې هغه د هغې جواب هو یا نه دواړه کېدلی شي او داسې یو څه وي چې هغې کې موږ سیستمیک امپیریسزم مخکې وړو دې معنا دا شوه چې موږ باید هغه په سیستماتیک شکل سره حل کړی شو اوس ګوره که دغه پوښتنه موږ او تاسې مطرح کړو په هغې کې اول کوېسچن جوړ شو پوښتنه کېږي چې ښه دا په څه اساس ده د کومې تیوري په اساس ده موږ به وایو چې دا د سوشل آیډنټي تیوري په اساس او د ګروپ کانټاکټ یا د کانټاکټ تیوري په اساس ده تیوریګانې موږ لرو ستاسو هایپوتیسس څه شی دی زموږ هایپوتیسس دا دی چې کوم ځوانان چې په نورو ګروپونو کې زیات ملګري لري هغوی زیات اعتماد کوي دا زموږ هایپوتیسس دی زه بېرته هغه ته ورګرځم همغه اول چارت ښه زموږ پوښتنه جوړه شوه هغې لپاره موږ تیوري لرو فرضیه مې ایجاد کړه چې کوم خلک چې زیات ملګري لري کوم ځوانان چې زیات ملګري لري په نورو ګروپونو کې هغوی اعتماد زیات کوي ډیزاین موږ کولی شو سوالنامه ورته ورکړو سوالنامه باندې ډاټا موږ راټوله کړو او هغه به موږ تطبیق کړو کله چې تطبیق کړو هغې نه بعد خپل هغه معلومات چې راټول کړي د هغې موږ تحلیل کوو د هغې تحلیل په اساس موږ ډرانګ انفرنسز معنا دا دی چې تاسو ګورئ چې آیا واقعا هم اعتماد په دې خلکو کې زیات دی که نه دی او هغه څه معنا لري نو دغه ته موږ ډرانګ انفرنسز وایو ښه دې ځای پورې چې راورسېدل دې کې یوه بله خبره مهمه خبره هغې باندې پوهېدل ضرور دي هغې ته موږ ویریبلز وایو ویریبلز یا متغیرونه ویریبل کله چې موږ تاسو ریسرچ کوو د هغې لپاره ویریبل پیژندل ډېر مهمه دی ځکه د همدغې په اساس موږ کله چې موږ معلومات ټولوو معمولا تاسو ته وایي کله چې ډیزاین کوئ ستاسو انډیپینډنټ ویریبل کوم دی ډیپینډنټ ویریبل څه شی دی آی وي او ډي وي ورته وایي مثلا په دې ځای کې انډیپندنت ویریبل هغه ویریبل یا هغه متغیر دی چې هغه موږ او تاسو بدلولی شو هغې کې موږ او تاسو تغییر راوستلی شو مثال په دغه پوښتنه کې چې موږ او تاسو مطرح کړه په هغې کې دغه انټر ګروپ کانټاکټ یا د یوې تماس د بل ګروپ له خلکو سره دته موږ او تاسو هغه وایو انډیپندنت ویریبل وایو ځکه همدغه څه دی همدغه انډیپندنت ویریبل هغه ویریبل دی چې هغه موږ تاسو بدلولی شو یو ګروپ یو ډله خلک دي هغوی تماس لري بله ډله خلک دي هغوی تماس نه لري موږ او تاسو دغه بدلولی شو موږ کولی شو داسې خلک راټول چې هغوی د نورو خلکو سره تماس لري او داسې خلک راټول چې هغوی تماس نه لري نو دغه ویریبل دغه متغیر زموږ چې دا مستقل دی زموږ په لاس کې دی په بل څه پورې مربوط نه دی دې ته موږ انډیپندنت ویریبل وایو او کله چې موږ ډیپندنت باندې پوه شو بیا د دې فرق باندې پوهېدلی شو ډیپندنت ویریبل دا دی چې هغه څه چې موږ اندازه کوو ډیپندنت ځکه ورته وایي چې دا په انډیپندنت پورې مربوط دی دا وابسته دی نو انډیپندنت ویریبل موږ خپله ټاکلی شو یعنی کولی شو موږ یو داسې خلک ولرو چې هغوی کې تماس شته او داسې خلک ولرو چې هغوی کې دغه تماس موجود نه دی مګر د ډیپندنت ویریبل هغه څه چې موږ اندازه کوو د دې په نتیجه کې دلته اعتماد دی اعتماد موږ نشو منیپولیټ کولی هغې کې موږ تغییر نشو راوستلی دا به مربوط دی پورې وي چې آیا کانټاکټ شته که نشته ځکه ورته ډیپندنت ورته وایي هغه وابسته دی په انډیپندنت ویریبل پورې موږ په هغې کې تغییر نشو راوستلی هغې کې چې کوم تغییر راځي هغه به د دغې کانټاکټ په اساس وي که چیرې کانټاکټ موجود وي اعتماد به زیات وي که چیرې کانټاکټ کم وي اعتماد به لږ وي نو دې ته موږ ډیپندنت ویریبل یا وابسته متغیر وایو دا دواړه پیژندل مهمه دي زیاتره وخت کېدای شي چې موږ تاسو په یو ریسرچ پوښتنه کې یا په ریسرچ ډیزاین کې موږ تاسو کولی شي انډیپندنت ویریبل ډېر زیات ولرو او ډیپندنت ویریبل یو ولرو
معمولا معمولا په ریسرچ پوښتنو کې د انډیپندنت ویریبلز تعداد زیات وي، ځکه بعضې خلک غواړي چې مختلفو د ژوند په مختلفو اړخونو باندې ډاټا راټوله کړي او په مختلفو شکلو باندې د هغې تحلیل وکړي. نو د دې امکان شته چې موږ په یو ریسرچ ډیزاین کې له یو نه زیات انډیپندنت ویریبلز، همدارنګه کولی شي یو نه زیات موږ ډیپندنت ویریبلز ولرو. کولی شي موږ یوه غټه پرسشنامه لرو، مثال د خبرې هغې کې 8 صفحې 10 صفحې د موږ د ژوند ټولو اړخونو باندې ډاټا راټولوو. زه خپله همغسې یو پروژه کې اوس کار کوم. نو هغه پرسشنامه یا کوېسچنیر تقریبا 50 دقیقې یا یو ساعت نیسي، چې په انګلیسي ده، چې هغې کې به تاسو خپل معلومات ورکوئ. بیا هغې کې موږ ډېر زیات په لسګونو انډیپندنت ویریبلز، په لسګونو ډیپندنت ویریبلز لرو، او هغې ته بیا موږ طبعا هغه موږ تحلیلوو او د هغې په اړه موږ بیا ساینسي راپورونه لیکو. هدف مې دا دی چې د دغو دواړو پیژندل، او نه یوازې پیژندل یې، د دې د تعینول چې زما د ریسرچ ډیپندنت ویریبل دا دی، انډیپندنت ویریبل دا ډېر مهمه ده. ښه. هایپوتسز یا فرضیې کېدای شي مختلف شکل واخلي. بعضې وخت فرضیې لنډې وي، بعضې وخت اوږدې وي، بعضې وخت بیخي زیاتې اوږدې وي. تر څومره چې موږ مشخصه خبره کولی شو، تر څومره چې موږ زیات معلومات په هایپوتسز کې ورکولی شو، عمره ښه وي. مثال د خبره ده هم ښه ده که څه وایي چې مثلا more contact means more trust، زیات تماس د زیات اعتماد باعث کېږي. دا مې ښه فرضیه ده، مګر دا وګورئ بعضې ګروپونه زیات اعتماد کوي، دا له هغې نه لږ زره ښه ده. یا مثلا بله دا ده ټولنیزې رسنۍ د تماس تاثیر ته تغییر ورکوي. ټولنیزې رسنۍ دې باعث کېدلی شي چې مثلا اعتماد زیات شي، دې باعث کېدلی شي چې اعتماد کم شي. دا درې وړه درست هایپوتسز دي، درې وړه باندې کار کېدلی شي، درې وړه په اساس موږ کولی شو ډاټا راټوله کړو. مګر څومره چې موږ زیات معلومات ورکولی شو په یو هایپوتسز کې یا په فرضیه کې، عمره ښه وي. ښه. څه رقم موږ ډاټا راټولوو؟ دا مهمه ده. ډاټا ټولول مختلفې لارې لري. اوله دا وي چې مثلا موږ سروېګانې جوړو. سروې دا معمولا موږ سایکولوژیکل سکیلز ورته وایو یا مقیاسونه ورته وایو. د هغې طریقه دا وي چې معمولا د یوې پدیدې د تشریح کولو لپاره یا د اندازه کولو لپاره موږ پوښتنې جوړوو. هغه پوښتنې خلکو ته ورته ورکوو، یا هو یا نه جواب ورته ورکوي، یا یو نه اووه پورې سکیل وي د هغې جواب ورته ورکوي، یا یو عدد ورته لیکي. مثلا عمر پوښتنه کوو، عدد لیکي. د انکم پوښتنه کوو، هغې کې عدد لیکي. یا ادرس پوښتنه کوو، هغه معلومات راته راکوي. مثال د خبره ډیپریشن انزایټي غواړو، د هغې لپاره یو خاص مقیاس وي، سکیل وي، هغې ته یو نه اووه پورې یا 0 نه 4 پورې یو نمبر ورکوي. نو د دې معمولا دا عددي وي، نمبرز وي او ساري وي. دا زر کېږي او د دې تحلیل اسانه کېدلی شي، مګر دا خپل محدودیتونه هم لري، لیمیټیشنز لري. د بعضې پوښتنو جواب لپاره موږ بیا انټرویوګانې کوو. هغې ته عمیق سوالونه وي، عمیق پوښتنې وي، او هغه هم موږ تحلیل کولی شو. بیا د هغې د تحلیل لپاره معمولا که چیرې بخښنه غواړم، که چیرې موږ په سروېګانو کې له کوانټیټیټیو ریسرچ نه استفاده کوو، په انټرویوګانو کې به موږ کوالټیټیو ریسرچ یا کمیټي ریسرچ نه استفاده کوو. د دو تحلیل بیا نظر دې تحلیل ته فرق لري. مثلا موږ تاسو که چیرې سروې او ارقام ولرو، د هغې لپاره موږ SPSS نه یا جیموبي نه یا R نه استفاده کولی شو. بیا د هغې د انالیسز لپاره، د انټرویوګانو د انالیسز یا تحلیل لپاره موږ ان ویوو نه استفاده کوو. مثال د خبرې یا له AI نه استفاده کېدلی شي، هوش مصنوعي چې ورته وایي فارسي کې، هغې نه هم موږ کولی شو استفاده وکړو. هغه لا نوی هغه د سابقه سافټویر د ان ویوو په نامه د هغې نه موږ استفاده کولی شو د انټرویو د پوښتنو د هغه لپاره، د تحلیل لپاره. بل دا وي چې مثلا موږ ایکسپریمنټس وکړو، یو ګروپ یو حالت کې واقع کړو، بل ګروپ بل حالت کې واقع کړو، او د هغو هغه کردار موږ وڅېړو، ابزرویشن وکړو، وګورو چې یو کس په یو خاص حالت کې څنګه له ځان نه څه رقم کړنه ښیي، کوم بیهیویر ښیي او کوم خلک نه ښیي. کولی شي مستقیما سړی وګوري، کولی شي کیمرې نصب کړي، د هغې په اساس یې وګوري، یا کولی شي یو څه د ریاکشن ټایم، تاسو د یو پوښتنې څومره زر جواب ورکوئ، هغې ته موږ ریاکشن ټایم وایو، هغه هم کولی شو. دا د ایکسپریمنټونو کې دا کېږي معمولا.
یو قسم ریسرچ وي، هغه ته موږ لانګیچودنل ریسرچ یا طولي یا طولاني ریسرچ ورته وایي. د دې دا وی چې معمولا موږ مثلا یو تعداد خلکو نه په دراز مدت کې بار بار عیني پوښتنې کوو، ګورو چې په دراز مدت کې په د وخت تېرېدو سره د هغوی جوابونه څومره تغییر کوي د یو څه په اړه. یا کولی شو موږ یو شی ورته لایف ټراجکټري ورته وایو، موږ ګورو چې د خلکو په ژوند کې د کوم عواملو په اساس کوم تغییرات راځي. او دا ډیر مهمه، ډیر جالبه ریسرچ دی. لانګیچودنل ریسرچ قیمته وي، سخته وي، یو غټ ټیم په کار لري چې وکړي، مګر د دې نه موږ ډېر ښه معلومات پیدا کولی شو. تاسو زه یو مثال در کوم. په دغه پوهنتون کې چې زه کار کوم، اوټاګو، دلته یو څېړنه دوی شروع کړې وه په نامه د دنیدن هیلث and Dunedin longitudinal health and development study او longitudinal health and development study. دا څېړنه دوی سره کومته کړې ده. دا د سایکولوژیکل میډیسن په ډپارټمنټ کې شروع شوې ده، او دا شروع شوې په 1915 کال کې. څلوروي که 15 کال د پیری کال کې چې کوم ماشومان پیدا شوي دي په د نیډن هسپتال کې تقریبا 1200 ماشومان وو، هغه ټول په دې څېړنه کې شامل دي. اوس د هغې نه تقریبا د 50 کاله پوره کیږي. په دې تیرو 50 کلونو کې فکر کوم هر 15 کاله دوی ځي همدغه ماشومان هر 15 کاله بعد دوی مطالعه کوي. د هغوی مثلا فزیکی حالت ګوري، د هغوی رواني حالت ګوري، د هغوی فامیل ګوري، د هغوی تعلیم ګوري، د هغوی شخصیت ګوري، پرسنالټي ګوري، د هغوی د ژوند مختلف اقسام امراض پکې ګوري. دا ټول ګوري. 15 کاله بعد وکتل، 10 کاله بعد بیا ګوري، 15 کاله بعد بیا ګوري، 20 کاله بعد، 25 کاله بعد، 30 کاله بعد. د دې هغه دا وی د دې ګټه ده، د ډیره مهمه ګټه دا وی تاسو کولای شئ مثلا کچيري مثال یو څوک مجرم کیږي، تاسو کولای شئ بیرته وګورئ چې دغه په فامیل کې څه روانه شو، د مجرم شو، ځکه تاسو سابقه ډاټا لرئ. کچيري یو څوک رواني تکلیف پیدا کوي، تاسو کولای شئ بیرته وګورئ دغه د ژوند حالات چې څه حالات باعث شوي دي چې د تکلیف، ځکه تاسو داسې نور خلک هم لري چې هغه تکلیف نه دی پیدا کړی، دغه ډاټا هم شته. تاسو کولای شئ د دې ډاټا له هغه سره مقایسه کړئ او وګورئ چې په یو نفر کې رواني تکلیف ولې پیدا شو. یا مثال یو انسان دی چې اقتصادي نگانه خرابېږي، بل نفر نه خرابېږي، تاسو کولای شئ بیرته وګورئ چې د دوی په ژوند کې څه تیر شوي وو، ځکه تاسو ډاټا سابقه لرئ او د هغې په اساس تاسو کولای شئ پریډکشنز وکړئ. د هغې په اساس کولای شئ ماډلونه جوړ کړئ او زده کړئ چې څنګه کوم عوامل مونږه بدلولی شو د نورو خلکو په ژوند کې په همغه وطن کې، تر څو مثلا مونږ ته معلومات کیږي چې مثال د خبره ډرګ یوز یا د مخدره مواد استعمال د په آینده کې د جرم باعث کېدلی شي. مثال د خبرې. نو بیا مونږ لغې نه کله چې د دې ایویډنس مونږ د لانګیچودنل یا طولي ریسرچ په اساس لرو، مونږ کولای شو د هغې په اساس دا هغه کو دا پالیسي جوړه کړو چې ښه مثلا ځوانان په دغه خاص ایج ګروپ کې له مخدره مواد نه وساتي، ځکه مونږ اوس ساينسي ایویډنس لرو چې دا له جرم سره مستقیم ارتباط لري، او کوم خلک چې د استفاده نه کوي هغوی جرم سطح کموي. نو دا په خپله مونږ ته مثال هغه راکوي، مونږ ته معلومات راکوي، یا مونږ هغه نه زده کړه کولی شو، د هغې په اساس مونږ کولی شو پالیسي جوړه کړو. دا یو عادي مثال په دې ټول پوهېږي چې هغه د جرم مثال د خبرې دا ډرګ یوز د جرم باعث کېدلی شي. بله مثلا دغه د فیټل الکول سندروم چې موږ ورته وایو، چې کله چې ښځې مثلا د حاملګۍ په وخت کې شراب نه استفاده کوي، هغه په ماشوم کوم تاثیرات لري په دراز مدت کې. دا رقم څېړنې د همدغه رقم ریسرچ په اساس کېدلی شي. یا مثال د ډېر عادي خبره د سګرټ نه استفاده آیا د سرطان امکانات څومره زیاتوي. د دغه رقم ریسرچ په اساس موږ کولی شو بیا دا مطالعه کوو. نو دا رقم ریسرچ ډیر مهمه دی، ډیر جالبه دی او قیمته هم دی. زه خپله په همدغسې یو پروژه کې اوس کار کوم. مونږ تقریبا بیا هغه ته نه ګورو، ډیولپمنټ ته نه ګورو یا انکشاف ته نه ګورو، مونږ ټولنیزو افکارو ته د خلکو ګورو. values and attitudes ورته وایي چې خلک د نورو په اړه څه فکر کوي، خپل شخصیت سره څه دي، او د دوی دغه ارزښتونه څه دي. په دې اړه موږ ریسرچ کوو. او اوس 14 کال دی، موږ هر کال ډاټا ټولوو. تقریبا 90,000 کسان دي، هغوی هر کال موږ ته هر کال هغې ته د سوالنامه لیږل کېږي، هغې کې دوی جوابونه ورکوي، بیا سابقه ډاټا موږ سره شته، هغې ته موږ ګورو. مثال د خبرې یو پوښتنه چې موږ هغې کې حل کړې ده، هغې ته موږ کتلي دي، هغه attitude toward migrants دی،
چې خلک د مهاجرینو په اړه کوم نظر لري. آیا مسلمانانو په اړه د دوه خلکو نظر سره کمته دی؟ موږ کولای شو 10 کاله ډاټا ټوله وګورو او وګورو چې آیا د خلکو نظر مسلمانانو په اړه تغیر شوی کنده تغیر شوی، او آیا څه باعث شوی چې دغوی نظر بدلیږي دی او څه په اړه نه بدلیږي. د عموما د مهاجرو په اړه د څه نظر لري. مثال د خبرې آیا د حکومت تغییر یا د پالیسی تغییر دی باعث کېدلی شي چې دا خلک د دوی اټیټیود یا نظر د یو ګروپ په اړه تغییر شي یا تغییر ونه کړي. یا مثال بله پوښتنه چې موږ په دې کې حلولی شو یا حل کړې ده هغه دا ده چې مثلا د کووډ 19 تاثیر، کله چې کووډ 19 وشو دلته حکومت لاک ډاون وضع کړ کنه. بیا دغه موږ یو پوښتنه چې مطرح شوی بل کال موږ په څېړنه کې مطرح کړې هغه دا و چې آیا د کووډ 19 لاک ډاون په حکومت باندې د خلکو اعتماد زیات کړی که کم کړی. نو موږ د خلکو د حکومت باندې د اعتماد سکور موږ سره مخکې نه موجود وو چې د خلکو اعتماد په حکومت باندې په دغه اندازه کې دی. لاک ډاون وشو هغې نه وروسته هم د همدې خلکو ډاټا موږ سره شته، ګورو چې هغوی اعتماد مقیاس سابقه سره یو شی دی که تغییر پکې راغلی دی. نو دا موږ کولی شو د لانګیټیونل ریسرچ په اساس دا رقم پوښتنې حل کړو. ډېر جالبه ریسرچ دی، لکه تاسو ته چې ما مخکې وویلې سخته دی، غټ ټیم غواړي، حوصله غواړي، فند غواړي، مګر د دې نه موږ تاسو ډېر څه زده کولی شو. نو دا بل طریقه د ریسرچ کولو. خو معمولا ریسرچ سایکولوژي کې موږ کوو په ټولنیزو علومو کې کوو، معمولا دا سرویګانې وي. سرویګانې وي کراس سیکشنل ورته وایي، په یو مقطع زماني خاص کې کیږي او هغه بیا موږ جنرالایز کوو. معمولا لانګیټیودنل لږ خلک کوي، مګر که چیرې څوک حوصله ولري ویې کولی شي، دا ډېر جالبه وي. دې کې ډېر څه سړی زده کولی شي د یو ټولنې په اړه. دا به د سروي یو اگزامپل وي، مثال وي. مثلا خلکو ته دا پوښتنې ورکوي زه د نورو ډلو خلکو باندې اعتبار لرم، یا مثلا زه د نورو ګروپونو دوستان لرم یا نه لرم. سکیل ورته وکړي 1 نه 5 پورې، یو مثلا اصلا نه او 15 ډېر زیات، یا ناٹ اټ آل 15 ډېر زیات. مثلا دا کولی شو موږ خلکو ته ورکړو، بیا 1 نه 5 پورې هغې ته سکور ورکوي. معمولا موږ کولی شو کوانټیټیټیو ریسرچ وکړو، تاسو ته مخکې ما ویلې چې ارقام راټول کړو، یا کوالټیټیو وکړو، دې معنا دا وي چې کیفیتي لکه یا کیفي ریسرچ لکه انټرویوګانې چې کوو د هغې انالیسس د کیفي ریسرچ په اساس کیږي، یا کولی شو دواړه میکس ورته وایي. نو دا بله پوښتنه ده. مثلا که چیرې موږ غواړو چې په افغانستان کې په کابل کې ریسرچ وکړو، موږ کولی شو د مختلف ولایتونو له ځوانانو سره انټرویوګانې وکړو، او بیا موږ کولی شو چې مخکې تاسو ته مثال ما درکړی د پیس پروګرام، کولی شو موږ د صلح د برنامو تاثیر په هغه خلکو چې برخه اخیستې په دې برنامه کې، هغه چې برخه نه اخیستې هغې باندې موږ د تاثیر وګورو چې آیا کوم خلک چې برخه اخلي د هغوی اعتماد په نورو خلکو زیاتېږي که نه زیاتېږي. مثال په دې باندې موږ مخکې هفته کې هم خبرې کړې وي، مخکې ویبینار کې. معمولا مختلف اقسام د ډاټا موږ سره موجود وي. یو هغه ډاټا وي چې موږ هغې ته موږ پرایمري وایي، هغه موږ خپله راټولوو، موږ ورته اکسس لرو، زموږ په کمپیوټر کې ده، هغې ته موږ پرایمري ډاټا وایو. سیکنډري هغه ډاټا وي چې نور چا ټوله کړي وي، تاسو ترې استفاده کوئ. معمولا آنلاین بعض ډاټا سیټونه شته دي، هغه تاسو کولی شئ واخلئ یا تحلیل کړئ. سټرکچر ډاټا هغې ته وایي چې هغه په یو خاص فارمټ کې وي او هغه موږ په اسانه کولی شو تحلیل کړو. انسټرکچرډ معمولا غني ډاټا وي او مګر د هغې انالیسس سخته وي. دغه کوالټیټیو ریسرچ یا کیفي ریسرچ معمولا په همدې کټګوري کې راځي. ځکه تاسو که یو چاته پروسیشنامه ورکوئ یا کوېسچنیر ورته وکړئ، هغه 1 نه 5 پورې هر سوال ته جواب ورکوي، د هغې فارمټ معمولا اکسل کې راځي یا اس پی اس اس ته تاسو کولی شئ انتقال کړئ، ډېر په اسانه هغه تحلیل کولی شئ د سټیټسټکس د احصایې د علم په مرسته. مګر که چیرې موږ تاسو کوالټیټیو ډاټا ولرو یا کیفي ډاټا ولرو، د هغې به لږ زره سخته وي. معمولا تاسو باید ټول انټرویوګانې له سر نه اخره پورې مطالعه کړئ، بیا هغه کوډ کیږي، بیا د هغې لپاره مثلا یو څه تیماتیک انالیسس ولري، د هغې نه تیمونه جوړیږي. ما خپله دنده یې کړې خو لږ معلومات په اړه لرم. نو هغه معمولا غني ډاټا وي، ځکه هغې کې تاسو څو اړخیزه معلومات یو چا په اړه لرئ، مګر د هغې تحلیل نسبتا سخت وي. دواړه په کار دي، دواړه ښه دي. کوم جوابونه چې موږ له خلکو نه راټولوو هغې هم مختلف اشکال لرلی شي. یو قسم د ډاټا چې د هغې ته موږ نامینل وایو. نامینل یا
دلته اسمي په فارسي کې اسمي معنا کړی ده. نومینل ډاټا دې ته وایي چې مونږ مثلا د مختلفو کټګوریګانو کې مونږ ته جواب راځي او هغه کټګوري یو له بل سره خاص ارتباط نه لري. اوس نور مثلا درکړم تاسو دې باندې پوهیږئ. مثال د خبرې پوښتنه کیږي تاسو د ایتنیک ګروپ په اړه، تاسو ایتنیک ګروپ څه شی دی یا قومي کومه قومي ګروپ ارتباط لري. مثلا تاسو کولی شئ فارسی و تاجک وي یا مثلا پښتون وي یا هزاره وي یا ازبک وي یا نیوزیلندي وي یا مثلا اروپایي وي یا امریکایي وي. دا ټول د موږ نومینل ډاټا وي. یا مثلا د سترګو رنګ بل نومینل ډاټا ده. یا مثال د خبرې د کوم وطن یې، دا هم نومینل ډاټا ده. افغانستان نه بل ملک نه دې ته موږ ټول ته دا د نومینل ډاټا یو مثال دی. آردینل دې ته وایي چې هلته یو آردر، یو ترتیب موجود وي. مثال د خبرې د اعتماد اندازه، لږ اعتماد، ډیر اعتماد، لو های. ښه مثال چې د هغه په اړه ورکول کېدای شي د ټرست لیول په هغه بخښنه غواړم د آردینل په اساس ورکول کېدای شي. دا د استادانو د هغه د استادانو د پوهنتون د استادانو هغه دی څه ورته وایي رانکینګ چې موږ ورته وایو. مثال پوهنیار وي، بیا پوهنمل شي، بیا پوهندوی شي، بیا پوهان شي. دا یو دلته یو خاص رانکینګ سیستم موجود دی. موږ په دې پوهیږو چې پوهان له پوهنمل نه پورته دی او پوهنمل له پوهندوی نه پورته دی. په دې شکل سره یو خاص ترتیب موجود وي. دې ته موږ آردینل ډاټا وایو یا ترتیبي ډاټا ورته وایو. بل د ډاټا شکل چې دغه ته موږ انټروال وایو. انټروال معنا دا دی چې الته هم دغه ترتیب موجود دی، خو د ترتیب د ترتیب دغه فاصلې چې دي مساوي فاصلې دي. اوس تاسو مثلا وګورئ که چیرې تاسو پوهنیار لرئ یا بیا د هغې نه پاس پوهندوی پوهنیار لرئ یا بیا هغې نه پوهندوی لرئ یا بیا پوهنمل لرئ یا بیا پوهان لرئ، د دغو څلورو ترمنځ فاصله یو له بل نه فرق کوي او کوم خاص هغه نه دی چې حتما د دوی ترمنځ فاصله به مثلا 15 میاشتې وي، یو کال به وي. اصلا هغه په هغې حساب کې جوړ نه راځي. اصلا هغه څه فکر په هغې اړه نشي کېدی. یا که چیرې موږ یو څه کموالی او زیاتوالی ګورو، لو ورسز های ګورو، په هغې کې هم دغه لو او های ترمنځ فرق څومره دی، دا موږ تاسو نشو اندازه کولی چې یو واحد ورته خاص وټاکو. مګر که چیرې موږ سکیل ولرو، هغې ته موږ بیا مثلا یو، دوه، درې، څلور، پنځه موږ پوهیږو چې یو نه دوه ترمنځ یو نمبر دی، دوه نه دریو ترمنځ یو نمبر دی، درېو نه څلورو ترمنځ یو نمبر دی. نو دا خپله انټروال چې دی دا د آردینل یو شکل دی، مګر دا ډیر سپیسیفیک دی، ډیر خاص دی. هغې کې هغه فاصله د یو او د بل مقیاس ترمنځ ثابته ده. یو نه دوو ته زیاتېږي، دوو نه درې ته، درېو نه څلورو، څلورو نه پنځو ته وغیره. بیا اخري چې د هغې ته موږ ریشیو یا هغه وایي نسبتي وایو. نسبتي معمولا هر عدد کېدلی شي، عمر، تعداد، د قد اندازه. ریشیو یا نسبتي هغه ارقامو ته موږ وایو چې هغې کې مثبت او منفي او صفر موجود لري او صحیح اشاریوي اعداد هم پکې موجود وي. دغه ټول ته موږ ریشیو یا ریشیو ډاټا وایي. ریشیو ډاټا تر ټولو ښه ډاټا ده، د هغې تحلیل تر ټولو اسانه دی او هغې سره موږ زیاتره هغه احصایوي تعاملات چې موږ نورو سره نشو کولی، مثال د خبرې، هغه موږ په ریشیو سره کولی شو. دا مې تاسو غوښتل ځکه تشریح کړم چې که چیرې کوم وخت موږ تاسو په هغې باندې کار کوو، په ډاټا انالیسس باندې یا د ارقامو په هغه باندې د ارقامو تحلیل باندې کار کوو. مثلا نومینل ډاټا صرف تاسو په دې هغه په اساس ښودلی شئ، پرسنټیج په اساس تاسو ډاټا لرئ، تاسو هغې په اساس ویلی شئ چې دومره خلک زموږ په هغې کې نران وو، دغونه ښځې وي، هغه نومینل ډاټا ده. دغونه خلک د فلاني ګروپ نه وو، دغونه پرسنټیج بل نه وو، دغونه پرسنټیج بل نه وو. دې ته موږ نومینل ډاټا وایو او هغې صرف موږ فریکونسیګانې او پرسنټیج ښودلی شو. مګر د هغې مقابل کې که چیرې موږ تاسو د آخري ګروپ ولرو، نسبتي یا ریشیو ګروپ ولرو، هغې کې موږ له مین او میډین او سټنډرډ ډیویشن استفاده کوو. سنټرل ټنډنسي ورته وایي. د هغې موږ اوسط اخیستلی شو، د هغې موږ وریبلیټي یا سټنډرډ ډیویشن اخیستلی شو چې یو د هغو ترمنځ هغه معیاري فاصله څومره ده او هغې باندې موږ هغه رقم تحلیلونه کولی شو چې د هغې هغه مثلا په نومینل کې محدود وي. نو تر ټولو ښه ډاټا به نسبتي ډاټا وي، مګر دا هم ده چې موږ همیشه نسبتي ډاټا نه لرو. معمولا موږ زیاتره سایکالوژي کې چې موږ ډاټا ټولوو، ټولنیز علومو کې هغه وي یا انټروال وي. معمولا موږ زیاتره خلکو ته سکیل ورکوو یا یو پرسشنامه ورکوو، هغې نه یو نه پنځو پر یو نه اووه پورې جواب ورته ورکوي، نو هغه انټروال ډاټا وي. خو هغې نه موږ بیا د همدغې ریشیو په حیث استفاده ترې کولی شو. بعضې علما دا وایي چې که چیرې
دغه یو نه 15 پورې یو نه 7 پورې کچېري وي 15 نه چې زیات وي دغه هغه تعداد دی هغه د دې مرحلو یا په حساب تعداد د واحدونو په داخل دی هغه پوښتنه کې یا په حساب میجر منګه میجر ورته په میجر کې هغه موږ کولای شو ریشیو ډاټا په حساب ورته وګورو د هغه لپاره زیاتره هغه چې دي زیاتره علما په دې نظر کې نو د دوه خلکو په لونګ سټوري شارټ موږ زیاتره وخت د انټرول ډاټا نه استفاده کوو او هغه ته موږ د ریشیو ډاټا په حساب ګورو معمولا ټولنیز علومو کې د همدغه ډاټا سره ریسرچ سره سي نو کچېره خبره خلاصه کو مهمه ده په دې باندې پوهیدل مهمه دي چې ښه څېړنیزه پوښتنه ښه ریسرچ یا ښه څېړنه د ښې پوښتنې په اساس شروع کیږي هغه لپاره تاسو باید ښه کلیر ریسرچ کوېسچن ولرئ هغه باید داسې یو څه وي چې تاسو حلولای شئ هغه فلسفایبل وي د غلط د د یعنی د مثبت او د منفي جواب امکان دواړه پکې موجود وي کولای شي هغه مونږ کولای شي هغه ثابت شي مثبت ثابت شي کېدای شي منفي ثابت شي او هغه مونږ تاسو عملا هغه جواب کړی شو څه ورته وایي solvable problem وي چې موږ تاسو په دې د فزیکی نړۍ د د هغه په اساس د مربوطه د هغه د موجوده لوازمو په اساس د موجوده ټولز په لار نه موږ حل کړی شو او بل دا چې هغه لپاره موږ باید سیستمیک امپیریسزم وکړو لکه چې موږ تاسو مخکې په غیبه خبرې وکړې سیستمیک امپیریسزم د ته وایي چې موږ په یو خاص سیستم باندې مخکې ځو اوله موږ کله چې پوښتنه پیدا کړه لکه تاسو چې مخکې شروع کې مرته ویلي د هغې پوښتنې لپاره موږ اول وګورو چې کومه تیوري د پوښتنې په حل کې مثلا کومک کولی شي لکه تا هغه مثال چې ما درکړ هغې کې د سوشل آیډنټي تیوري وه او همدارنګه د کانټاکټ تیوري وه بیا هغې نه بعد موږ د هغې لپاره یو هایپوتیسیس وضع کوو یو فرضیه جوړوو بیا هغې نه وروسته چې کله موږ فرضیه جوړه کړه بیا موږ خپل څېړنه ډیزاین کوو کله ډیزاین کړه بیا هغه تطبیق کوو کله چې تطبیق کړه هغې نه وروسته بیا د هغې ډاټا راټولوو د هغې هغه ارقام راټولوو هغه ارقام به موږ تحلیلوو بیا ګورو چې زموږ تحلیل زموږ له فرضیې سره موافق دی که مخالف دی په دغه شکل سره دا کیږي مهمه دا ده چې یو بل شی ډېر مهمه ده سلایډونه کې منډه اچولی هغه ته موږ ایتکس وایو د څېړنه کې هغه ایتکس معمولا یا په اروپا کې یا په امریکا کې ورته IRB وایي انسټیټیوشنل ریویو بورډ او دې کې موږ ایتکس ورته وایو په هغې کې په نیوزیلند کې چې موږ کار کوو موږ ایتکس ورته وایو په دې کې معمولا دا وي چې کله چې موږ یو پوښتنه وټاکله یا کله چې یو ریسرچ موږ ډیزاین کړ هغه موږ لیږو بیا د ایتکس کمیټې ته لیږو بیا هغوی دا ګوري چې آیا د دغه ریسرچ په اساس چاته خو تاوان نه رسیږي رواني تاوان فزیکی تاوان یا بل یا په دې کې مثلا تاسو د خلکو دغه هویت نه افشا کوئ چې سبا ته هغوی ته کوم مشکل ځکه معمولا چې تاسو کله سیاسي پوښتنې کوئ یا سوشل پولیټیکل ریسرچ کوئ په دې کې هغه د خلکو افکار یا د خلکو نه تاسو هغه پوښتنې کوئ شاید هغې په اړه مثلا تلویزیون کې خبرې ونه کړي نو آیا هغه محرمیت د خلکو څنګه تاسو ساتئ کانفیډنشیلټي څنګه ساتئ یا مثلا تاسو ریسرچ کوئ یا د هغې په اړه د منټل هیلث په اړه ریسرچ کوي هغې کې تاسو د یو چا د رواني صحت په اړه پوښتنې کوي رواني صحت زیاتره خلک ډارېږي د هغې ډارېږي نه سټیګماټایزینګ وي مثلا خلک ننګ ډارېږي د هغې که چېرې تاسو د رواني صحت په اړه پوښتنې وکړئ او هغه معلومات چاته په لاس ورشي کولی شي د خلکو مقابل کې استفاده وکړي شاید بلک میل کړي شاید ریشخند پې ووهي نو تاسو څنګه کولی شئ د خلکو دغه محرمیت وساتئ د هغې لپاره بیا ایتکس وي نو هر پوهنتون خپل ایتکس بورډ لري او معمولا چې کله تاسو خپل پروژه ډیزاینوئ هغو ته یې لیږئ بیا هغوی دغه ټول کرایټیریا په اساس هغه ته ګوري ورته چې تاسو څومره د خلکو د خپل پارټیسیپنټس د امن د هغه لپاره د سیفټي څومره کوشش کړی او ډو نو هارم د هغوی غټ هغه دی موټو یا شعار دا وي چې چاته به ستا د ریسرچ په اړه به چاته تاوان نه رسېږي نو کله چې هغوی مطمئنه چې تاوان نه رسېږي هغې نه بعد اوکې درته وایي او هره څېړنه چې تاسو کوئ هلته لیکلي وي چې مثلا زموږ د څېړنې په آخر کې لیکلي وي چې ښه دا ریسرچ د اوټاګو پوهنتون د ایتیک کمیټې لخوا پاس شوی دی په دغه تاریخ پاس شوی دی او دغه ریفرنس نمبر دی معمولا که چیرې تاسو آنلاین تاسو ته کوم څوک پرسشنامه لیږي مثلا یو چا ګوګل فارم تاسو ته ولیږي چې زما دغه پوښتنې ته جواب راکړئ زما دغه پوښتنې د په اړه معلومات راکړئ تاسو د عمر پوښتنه کوي تاسو د ډیټ اف برث پوښتنه کوي تاسو د ځای د تولد پوښتنه کوي تاسو نه
دغه ستاسو د افکارو په اړه، ستاسو د نظریاتو په اړه پوښتنې کوي. اولی پوښتنه چې کوي هم دا به وي چې تاسو ریسرچ آیا ایتیکل اپروval اخیستی کنه؟ هو اخیستی، له چا نه اخیستی، کوم پوهنتون نه اخیستی؟ ماته هغه راوښیي، هغه نمبر ریفرنس راوښیي. زه خپله معمولا چې د ریفرنس د چا نه وسی موجود، هغه ایتیکل ریفرنس نه وسی، زه د هغه ته جواب نه ورکوم، ځکه زه خپله د خپل محرمیت ماته ډیر مهمه دی، او زه نه غواړم چې زما معلومات دی او داسې چا په لاس ولېږي چې سبا ته زما په ضد کار ترې واخلي. نو د هغې لپاره د ایتکس هم ډیر ضرور دی. او زه نه پوهېږم چې د دې کوم سیستم په افغانستان کې اوس شته که نشته، خو دلته معمولا ټولو پوهنتونونو کې ایتکس کمیټه موجوده وي، او حتی یو بل ایتکس کمیټه له موږ نه پورته هم شته چې کله چې انسان طبي ریسرچ کوي، مریضانو سره کار کوي، هغې لپاره بیا حتی هغه کوي، موږ له هغه نه هم استفاده کوو. ایچ ډیک ورته وایي، هیلث اند ډیسابیلیټي ایتکس کمیټي. هغې لپاره مثلا بیا تاسو باید هغې ته مراجعه وکړئ، د صحت عامې وزارت ته. له هغو نه تاسو باید بیا اپروval واخلئ. که هغه اپروval تاسو وانه خلئ، تاسو نشئ کولی چې مثلا مریضانو سره ریسرچ وکړئ. نو دا ډېر مهمه ده. یعنې انسان فکر وکړي چې دو خلکو څومره، دا خبره څومره مهمه ده دلته، چې تاسو باید له کومو خلکو سره چې کار کوئ، د هغوی سیفټي، د هغوی امن ساتل څومره مهمه دی. نو دا هغه څه وي چې دلته ډیر مهمه وي، او د ریسرچ په مرحله کې زیات وخت نیسي. نو پلان کول په کار وي چې کله تاسو یو ریسرچ کوئ، دغه هغه ایتیکل اپروval چیرته اخیستل شوی دی. دا زموږ د نن ورځې خبرې وي. که چیرې پوښتنه لرئ په دې اړه، پوښتنه مطرح کړئ. ما خپله قصداً خبرې وځنډولې چې 1 ساعت ته ورسېږو، نو دې نه بعد به هغه بحث څه ورته وایي، غیر پلان شده به وي، یا مثال سټرکچر به نه وي. خو که چیرې په همدې پوښتنو کې، په همدغه مسایلو کې چې موږ خبرې پرې کړې، پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ. یو څو دقیقې به سره یو، او بیا به ویبینار بند کړو. مهرباني حقیار صاحب، مایک مو آن شو، بیرته بند شو. سلامونه او نیکې هیلې. فضلي صاحب محترم واقع لیکچر او ډېره موفق ده. زما پوښتنه په دې ډول ده چې دا د کوالټیټیو ریسرچ لپاره کوم مهم سافټویرونه دي؟ لکه یو ستا یاد کې انوایوو، یا مثلا ای آی دی، ویل چې ای آی نه موږ کار اخلو. نو په افغانستان کې خو ډېر دغه اس پی اس ډېر کارول کېږي، هغه د کوانټیټیټیو ریسرچ لپاره ده. نو که د کوالټیټیو ریسرچ لپاره چې کومو سافټویرونو استفاده کېږي، او آیا افغانستان کې امکان لري که نه چې یا فیډ ورژن دي که نه؟ دلته دا مشکل ده چې فیډ ورژن دلته خلک مثال اقتصادي حالات یې ښه نه دي، هغه فیډ ورژن سافټویر اخیستی نه شي. نو په دې اړه تاسو مشوره ده چې مثال موږ دا کوالټیټیو ریسرچ څنګه انالایز کړو؟ دا ښه پوښتنه ده. دې مشکل سره موږ هم مخ یو، او د دې څو حل کېدلی شي، څو د حل لارې کېدلی شي. یوه خو دا ده چې ان ویوو جوړ شوی دی همدې لپاره دی چې مثلا د هغې په استعمال موږ وکولی شو کیفي ډاټا انالایز کړو. نو ان ویوو نه پوهېږم د هغې لپاره کوم، زه بیرته ان ویوو ته زه بیا راشم. تر ډېرو کلونو مخکې پورې، تر مثلا د 2005 کاله پورې، په رسمي ډول او تر اوسه پورې په غیر رسمي ډول زیاتره پوهنتونونو کې له هغه نه استفاده کېږي. مثلا موږ اس پی اس اس نه استفاده کوو دلته، یا هغې نه مخکې سټټسټیکا نه استفاده کوو، او بعضې خلک امپلس نه استفاده کوي. دا ټول پیډ دي، د ټول لپاره باید پیسې ورکړي، ځکه دا کمپنۍ دي، دوی همدا سافټویر جوړوي او هغه پوهنتونونه باندې خرڅوي. پوهنتون هغو ته هر کال میلیونها ډالر ورکوي، او د هغې بدل کې مونږ د محصلین یا استادان یا پی ایچ ډي محصلین یا نور کولی شي، بیا ریسرچران، بیا هغې سافټویر موږ استفاده کوو. دا لایسنس طبعا دا زیاتره دغه ماډل د بیخي عام دی، هم په رقمي ریسرچ کې، په کوانټیټیټیو کې، هم کوالټیټیو کې عام دی. بیا د هغه د کله چې دغه د اوپن ساينس موومنت چې موږ ورته وایو دا شروع شو، او معمولا د هغه موومنت شروع شوی دی د هغې نه مخکې بعضې خلک لاړل پروګرامران، هغوی ویل چې دغه مونږ ولې داسې
سافټویر جوړ نه کړو، داس پروګرامونه موږ ولا جوړ نه کړو چې هغه نه سړی مفت استفاده وکولای شي. مثال له پایتون نه مخکې نور پروګرامونه موجود وو، هغه ټول پیډ وو، هغه ته په پیسې ورکړل. پایتون مفت دی. همدغه رقم موږ آر لرو. آر د همدې لپاره جوړ شو چې یو څوک وکولای شي په مفته رقمي یا هغه کوانټیټیټیو ډاټا یا د ارقامو ډاټا تحلیل کړي. آر جوړ شوی دی په 2015 کال کې. اوس مثال هغه نه ډېره زیاته استفاده کیږي. موږ هم استفاده ترې کوو دلته. خو د هغې مسله دا وي چې هغې لپاره تاسو باید بیا پروګرامینګ زده کړئ. نو هغه څه لږ زره مشکل پیدا کیږي. بعض خلک چې نه غواړي پروګرامینګ زده کړي، هغوی بیا له اس پی اس اس نه استفاده کوي. دلته پوهنتونونه کې چې پوهنتون دلته پیسې زیات لري، شخصي دي، دا شیان کولی شي. بیا د اس پی اس اس لپاره هغه د آر لپاره مثلا یو هغه هم جوړ شوی دی، ګوی ورته وایي، ګرافیک یوزر انټرفیس جوړ شوی دی چې اذا به تاسو پروګرام ولیکئ، تاسو بټن کې کاږئ. ان شاء الله که وخت کوو په آر په هغه به کار وکړو، په جیم موویز دا به یې کوو چې څنګه استفاده ترې کیږي. نو دا د همدې لپاره دغه مفته سافټویرونه جوړ شول ترڅو خلک وکولای، ترڅو خلک پیسې ورنکړي او د پروګرامونو استفاده وکړي. نو په دې تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې زیات کار شوی دی، خو زیات کار صرف په کوانټیټیټیو باندې شوی دی، کوالټیټیو باندې زیات کار چا نه دی کړی. او زه خپله داسې الټرنیټیو دی ان ویوو چې هغه نه زه خپله استفاده وکولای شم او ریکمنډ یې کوم چې مثلا دغه نه استفاده وکړئ، مفته دی. زه نه پوهېږم، ما ته حد اقل معلومات ځکه نشته چې زه خپله په کوالټیټیو ریسرچ کې کار نه کوم. خو زما برداشت دا دی چې دوه لارې نورې شته دي. ما چې څومره پوښتنه کړې، یوه د ای آی لاره ده، مثلا چت جی پی ټي نه کولی شي سړی استفاده وکړي. میسج راغلی، زه ګورم میسج کې څه شي دي. یو لاره به دا وي چې مثلا سړی کولی شي چت جی پی ټي نه استفاده وکړي، خو چت جی پی ټي خپل مشکل لري، ځکه تاسو چې کوم معلومات جی پی ټي ته ورته اچوئ، هغه د هغوی سره سټور کېږي. نو ستاسو هغه محرم معلومات هغو ته ورغلل. دلته بیا مسله دا وي چې سبا ته تاسو محرم معلومات هغو ته ورکړل، هغې نه هغوی څنګه استفاده کوي، هغه سوال پیدا کېږي. مثلا مونږ کله چې حساس معلومات لرو، هغه مونږ چت جی پی ټي نه ورته اچوو، هغه مونږ کوپایلټ ته اچوو، ځکه کوپایلټ د مایکروسافټ دی او مایکروسافټ سره د پوهنتون قرارداد دا دی چې زموږ ډاټا به د خپل پوهنتون سرور نه بیرون نه انتقالېږي. نو یغې په اساس موږ خپل حساسه ډاټا چې هغه موږ کوپایلټ ته اچو، او سي عادي پوښتنه چې وسی هغه به موږ د چت جی پی ټي نه هم استفاده کوو. مثلا آر کوډ موږ په چت جی پی ټي لیکلی شو، مګر که چیرې زه د خپل محصل ایسې ورته ورکوم چې هغه ماته انالایز کی او وګوري چې ګرامري غلطیان څه شي دي، هغه به موږ کوپایلټ نه استفاده کوو، مثلا له چت جی پی ټي نه استفاده نه کوو. نو یو لاره د حل ای آی ده. ای آی نه سړی کولی شي استفاده وکړي، خو د ای آی ټرین کول پکار دي. تاسو ای آی څنګه ټرین کړئ، څنګه پرومپټ ورته ورکړئ چې هغه تاسو ته هغه رقم تیمز وویستلی شي. تروس پر دا ټیسټ شوی نه دی. زه خپله د اوس یو پروژه باندې کار کوم چې هغې کې مونږ 15 انټرویوګانې لرو، هغه هم په ان ویوو انالایز کوو. زما یو ریسرچ اسسټنټ د هغې باندې کار کوي، بل نفر مې ټاکلی چې هغه یې په کوپایلټ باندې کوي. بیا کله چې هغه تحلیل وشو، مونږ دواړه مقایسه کوو، ګورو چې کوم یې مونږ ته ښه جواب راکړی دی. نو که چیرې مونږ ثابته کړی شوه چې کوپایلټ عین هماغه رقم کار کوي، هغې نه بعد مونږ مجبور نه یو چې ان ویوو ته پیسې ورکړو. دا یوه لاره ده. بله لاره چې دی هغه دی NLP ورته وایي، Natural Language Processing. د آر بعضې پروګرامران او د پایتن بعضې پروګرامران هغوی وایي چې موږ کولی شو د Natural Language Processing له لارې نه هم دا هغه کو، خپل یو موډل ټرین کو، هغې ته څه کارپس جوړ کو، او بیا د هغې کارپس نه موږ دغه خپل د کیفیتي معلومات تیر کو، وګورو چې د هغې په مقایسې مثلا موږ تیمز راټولولی شو که نه. بیا هم هغې کې زه خاص معلومات نه لرم، خو زما یو ملګري راته وویل چې د دې امکان شته، خو هغه بیا له ای آی نه هم سخته دی، ځکه د هغې لپاره ډېره زیاته ډاټا پکار ده. په 15 انټرویوګانو باندې موږ نشو کولی چې د پایتن لار نه په مفته یا د آر لار نه په مفته باندې ډاټا انالایز کړو. معمولا به پاتې کېږو هم د ان ویوو ته. نو دا اوس زه هم عین مشکل سره مخ یم. دلته زموږ خپل پروګرام کې ان ویوو مثلا نشته، نو موږ هغه له بل پروګرام نه اخیستې ده، او هغې ته زموږ پروګرام هغو ته پیسې ورته ورکوي. نو دا یو مشکل شته دی اوس هم. شاید کوم پلیټفارم موجود دی، خو معمولا دا وي حقیار صاحب چې کوم خلک چې مفت یو څه درکوي، هغې ته حتما څه ګټه مقابل کې رسېږي، یو څه خو به ورته رسېږي. که چت جی پی ټي مفته دی، مثال هغه ستاسو معلومات ټول ځان سره ساتي، هغه د خپل موډل ټریننګ لپاره هغې نه استفاده کوي. شروع کې چت جی پی ټي پښتو ترجمه ډېره خرابه کوله، اوس مثلا ښه کوي. شروع کې کوډ نشي لیکلی، صحیح ښه نه لیکي، اوس ښه لیکي. دا خو وجه دا ده چې خلک ورته پرومپټ ورکوي، خلک ورته معلومات ورکوي، دغه ټول معلومات ځان سره ساتي، دوی خپل موډل نور هم ورسره ښه کوي. نو که یو پروډکټ مفت وي،
هغه ستاسو معلومات نه استفاده کوي. او که چیرې معلومات نه ورته ورکوي او غواړي چې ستاسو معلومات محرم وساتي، تاسو بل له پیډ سافټویر نه استفاده کوي. متاسفانه دا مشکل شته دی او زه خپله نه پوهېږم چې د هغې حل به دفعتاً څه وي. بله کوم پوښتنه شته؟ السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم. علیکم السلام. ډېر مننه. خوشحال اوسئ. ډېر ښه موضوع په بحث وشو، ډېر واضح شو. ډاکټر صاحب محترم، زه که وخت وي یو دوه پوښتنې لرم. البته یو د ننني درس ته، یو د ننني درس نه به لږه وړاندې وي. نو که چېرې وخت وي دغه دوه پوښتنې مطرح کړم. مهرباني. ډاکټر صاحب محترم، تاسو دغه مخکې هغه کې بحث وکړ چې دغه انډیپندنت او ډیپندنت وریبل چې دي، البته په تاسو مطلب په دغه طبیعي علومو برخه کې تحقیقي واړوي چې تاسو وایئ چې دغه انډیپندنت وریبلز زیات وي نظر ډیپندنت. نو په دغه هغه کې طبیعي علومو کې چې دی موږ خو اکثریت دغه انډیپندنت کم وي، ډیپندنت وریبل ډېر وي. چې دا به د طبیعي علومو اجتماعي طبیعي علومو کې البته لکه مثال ورکړو، موږ که چېرته د یو ونې تخم جرمنیشن او د هغه ګروت په پام کې ونیسو، دا مو هدف وي. نو دې دپاره که دا انډیپندنت وریبل مو وټاکو، فرضاً یو کود سره ده، درې لیوله هغه کو یا میډیا ده د خاورې، او انډیپندنت چې کوم اندازه کوو هغه وریبل فرضاً موږ تر لسو یا د دې اوړي فرضاً هغې کې مو جرمنیشن وي، د ونې د پاڼو شمېر وي، د ریښو شمېر وي، کالر ډیامیټر وي وغیره. ډېر داسې چې موږ هغه کړی ده هغه ډېر وي دغه ډیپندنت وریبل. نو دغه مې که لږ واضح شي چې دا په طبیعي علومو کې تاسو مطلب و چې د انډیپندنت ډېر وي که طبیعي علومو کې؟ بله ډېره بخښه ډاکټر صاحب، بله پوښتنه به مطرح کړم. هغه د نن درس نه لږه د باندې ده. دغه اکسپریمنټل ډیزاینر کې ډاکټر صاحب، زه خپله د زراعت برخه کې استاد یم، یو څه تحقیقات مو کړي. دا اکسپریمنټل ډیزاین کې دغه النووا ټیسټ چې موږ کله کوو، دلته داسې موردلې تر اوسه زه مطمئن شوی نه یم او قناعت مې حاصل شوی نه دی، داسې وایي چې دغه د ټریټمنټونو کمبینیشن چې 1200 نه باید کم نه شي، او که کم شي ایرر اضافه کېږي یا څنګه ده. خو موږ کوشش چې کوو بیا نو دغه د ټریټمنټونو کمبینیشن د 1200 نه پورته حسابوو یا په پام کې نیسو. خو داسې تر اوسه پورې قناعت مې حاصل شوی نه ده چې ولې که د ټریټمنټونو کمبینیشن د 1200 نه کم شي ایرر اضافه کېږي. د څه شي کمبینیشن څه ویلي؟ دغه ټریټمنټونه فرضاً لکه موږ داسې یو مثال ته ورکړو، همدغه مخکې مثال مې چې ورکړو، داسې فرض کړه چې موږ د یو تخم جرمنیشن مطرح ده، هغې دپاره فرضاً موږ که څلور ټریټمنټونه دا وټاکو چې سړې اوبه دي، فرضاً تودې اوبه دي، سلفریک اسید دي، یو کنټرول دی، او هغې دپاره موږ درې قسمه یا څلور قسمه میډیا تیاره کړو چې هغه رګینه خاوره ده، مټکینه خاوره ده، کمپوسټ ده، او یو بل څلور دغه کړو او درې ریپلیکیشنو کې دغه هغه تطبیق کړو. نو دلته هغه ډیګري اف فریډم چې یو کم کړو، دا ټول چې سره ضرب کړو د 1200 نه اضافه کېږي. که دې ته 1200 پورې راځي، که 1200 نه وایي چې کم شي، نو دا بیا قابل د قبول نه دی. خو داسې منطقاً دلیلا قناعت ما نه ده حاصل شوی، چا پوه کړی نه په دې تر اوسه پورې زړه مې منلې نه ده. پوه شوم. زه به دا دواړه جوابونه تاسو ته انشاءالله کوشش وکړم چې درکړم، مګر زه خپل په زراعت ریسرچ باندې نه پوهېږم. د معلومات یعنې زموږ ریسرچ هم زیات د هغه په حساب د کنډیشنز په اساس زیات فرق نه کوي. اوله خبره د انډیپندنت اند ډیپندنت ویریبل وه. ګورئ، موږ کولی شو په انساني علومو کې زیات ډیپندنت ویریبلز ولرو. علت چې موږ لږ ساتو هغه دا ده چې د انسان طبیعت، مثال د خبرې، انسان طبیعت او د یو بوټي طبیعت فرق کوي. اوس تاسو ته وایم، مثلا که چیرې تاسو دوه انسانان هم سره مقایسه کړئ، دوه انسانان چې په یو کور کې لوی شوي وي،
مثال د خبرې مونږ یو څه ورته مونوزایګوټیک ټوینز مونږ وایو داسې دوه ورونه سره ولري یا دوه خویندې چې عین جنس هم وي او مثال د خبرې کروموزومونه هم یو شان دواړه غبرګوني وي ډي ان اي د دواړو بیخي یو رقم ته وي که چیرې دوی دواړه هم په دوو مختلفو محیطونو کې سره ستر شي د هغوی خواص یو له بل سره فرق کوي ځکه دې ته موږ یو شی وایي نیچر اند نرچر ډیبیټ وایو چې ستاسو ډي ان اي او ستاسو محیط دواړه تاسو باندې تاثیر کوي انسان چون شعور لري د هغې محیط تاثیر یا د هغې په انکشاف باندې زیات دی ځکه هغه هم مثلا د یو انسان که چیرې مثلا وړوکوالي کې څوک وفات کیږي هغه په تاثیر کوي که چیرې غریبه وي هغه په تاثیر کوي که چیرې فزیکي اسالت سره مخامخ شي دا په تاثیر کوي که چیرې جنسي اسالت سره مخامخ دا ټول د انسان په ژوند تاثیر کوي کنه غربت په تاثیر کوي غذای خراب دا په تاثیر کوي نو دی وجه دا ده همدغه وجه ده د یو انسان انکشاف د بل انسان انکشاف سره فرق کوي همدا وجه ده چې مونږ نشو کوای داسې یعنی کچېرې مونږ ډیپندنت ویریبل زیات ووسی الته ویریبلیټي هم د انسانانو ترمنځ ډېره زیاته ده نو مونږ نشو کوای چې ډېر زیات ویریبل ډیپندنت ویریبل په یو وخت یو بل سره مقایسه کړو ځکه دا ډېر زیات کمپلیکیټډ کیږي ځکه دغه فرق د انسانانو ترمنځ زیات دی د هر انسان د ډیولپمنت یا د انکشاف ټراجکټري له بل انسان سره فرق کوي د همغې لپاره مونږ خپل د ډیپندنت ویریبل تعداد کم ساتو ترڅو مونږ وکولای شو چې یو مشکل حل کو او نور څه فرقونه چې دی هغه تر زیاته حد ثابت وساتلی شو د هغې لپاره موږ خپل ډیپندنت ویریبلز کم ساتو هغه که تاسو مقایسه کړئ مثال د خبرې نباتاتو سره بیا طبیعي خبره د نبات طبیعت فرق کوي نبات لپاره زیات مسایل مثلا نبات مثال د خبرې د یتیم کېدا خبره پکې شامله نه ده د اقتصاد خبره پکې شامله نه ده د جنگ خبره پکې شامله نه ده نبات اوبه ورته رسیږي غذا ورته رسیږي هغه ګروت کوي نو د هغې لپاره موږ کولی شو چې زیات ډیپندنت ویریبلز په یو وخت کې مقایسه کړو مګر د انساني علومو کې موږ کم د همدې لپاره ساتو چې زموږ دغه کار کمپلیکیټډ نشي نو د هغې لپاره موږ تعداد کم ساتو هغې نه غیر کوم بل خاص هغه نشته دی کولی شو موږ زیات هم ولرو خو د هغې انالیسس مثلا د هغې بیا مینی ویز انالیسس کیږي لکه تاسو د بل مثال تاسو وښود د ایکسپریمنټل ډیزاین دی انووا کې که چیرې زموږ کنډیشن زیاتېږي بیا موږ نه انټراکشن زیاتېږي هموږ نه د هغې تشریح کول سخته کیږي دا راولي دویم پوښتنه ده په انووا کې معمولا په هر ریسرچ ډیزاین کې چې موږ کوو که هغه انووا وي که هغه ټي ټیسټ وي که چیرې هغه حتی کورلیشن وي هلته موږ یو څه کوو هغې ته موږ پاور انالیسس وایو موږ دوه قسمه ایرر لرو کېدای شي ورځ په دې باندې خبره وکړو ایرر ټایپ 1 ایرر دی او ټایپ 2 ایرر دی د دغه دواړو د کمښت موږ کوشش کوو په هر ریسرچ کې هم ټایپ 1 ایرر کم وي هم ټایپ 2 ایرر کم وي که چیرې دواړه موږ کم کړای شو د هغې لپاره موږ غټ سمپل سایز ته ضرورت لرو په انساني علومو کې معمولا مثلا موږ یو خاص سمپل سایز په کار دی چې د هغې چې زموږ هغه جوابونه یا موږ هغه انفرنس چې وي هغه د چانس په اساس نه وي غیر له چانس نه هم وي یعنې د چانس نه د چانس په اساس هغه آوټکم نه وي او له چانس نه بهر له چانس نه د باندې هغه تغییر راغلی وي یا د چانس په وجه هغه تغییر نه وي راغلی د لپاره چې د هغې نه دغه چانس پروبیبلیټي نه موږ ووځو زموږ سمپل سایز غټ پکار وي مثال د خبرې یو ډېر عادي کورلیشن که تاسې کوئ یو ډېر دوه مثال د خبرې آی کیو ټیسټ او هغه تاسې ګورئ اگزام پرفارمنس ګورئ په انسانانو کې دغه سوال د حل لپاره حد اقل تاسو 300 نفر 200 نوي که 300 پارټیسپینټس پکار لرئ که چیرې تاسو ایکسپریمنټل ډیزاین کوئ په انسانانو کې که یو ډیپندنت ویریبل وي یو انډیپندنت ویریبل وي او که تاسو مثال د خبرې هو ان بټوین یا within between مثال between group design دی او تاسو دوه کنډیشن لرئ او دوه ګروپ لري د هغې لپاره حد اقل تاسو ته 20 نفره پکار دي انساني په انسانانو کې که چیرې 20 نه کم اوسیږي بیا ستاسو د ایرر ریټ امکان زیاتېدای شي د دې علت د دې ضرورت د همدې لپاره دی چې تر څو مونږ وکولی شو په اسرټین کو یا دا مونږ په یقیني شکل وویلی شو چې زمونږ معلومات هغه زمونږ دغه آوټکم د چانس په اساس نه دی د چانس نه زیات دی هغه زموږ منیپولیشن چې د هغې تاثیر کړی دی د هغې لپاره موږ یو خاص سمپل سایز ضرورت لرو چې له هغې نه باید زموږ هغه کم نه اوسیږي که چیرې کم اوسیږي بیا کله چې موږ پاور انالیسس کوو هغې کې موږ ته ښکاره کیږي یا زموږ افیکټ سایز وړوکی وي او هغه افیکټ سایز بیا
هغه مینینګفول افیکټ سایز نه وي او هغه کوم سبستانشل تغییر یعنی نه راځي. د هغې لپاره موږ ته مهمه ده چې یو خاص سمپل سایز نظر کې ونیسو، یا به سمپل سایز خپل زیاتوي، که چیرې هغې امکان نه وي تاسو به بیا کنډیشن زیاتوئ. چون په انسانانو کې کنډیشن زیاتول کمپلیکیشن پیدا کوي، لکه چې تاسو مخکې مرته ویلي د همغې لپاره موږ تعداد زیاتوو. چون په نباتاتو کې د کنډیشن زیاتولو سره کوم کمپلیکیشن خاص نه پیدا کیږي، کولای شو موږ زیات کنډیشنز ولرو، هغه لپاره تاسو وړوکی سمپل سایز پکارېږي. نو دغه شاته علت همدغه احصایوي علت دی، او دا د دې لپاره چې موږ ټایپ 1 او ټایپ 2 ایرر دواړه کم شي، او دې لپاره وی معمولا زه په خپل په هغه نه پوهیږم، په زراعتي ریسرچ نه پوهیږم، خو دا زه ګمان کوم چون په انساني علومو کې همدغه شی دی. دې لپاره وی ترڅو موږ یقیني شو چې زموږ دغه تاثیر چې مونږه اندازه کړی دی، یا دغه افیکټ مونږ ورته وایو، دغه افیکټ چې مونږ د هغې په اړه خبرې کوو، دغه افیکټ د چانس په اساس نه دی، مګر زمونږ د منیپولیشن په اساس دی. د هغې لپاره چې مونږ دا دعوه وکولای شو، نو مونږ باید یو خاص احصایوي ترشولد ته ورسیږو. هغې ترشولد ته رسېدا په خاطر مونږ یا خو یو جیک سمپل سایز پکار وي، یا هم زیات کنډیشنز پکار وي. نو دې کې بیا ډېر زیات فلسفي بحثونه شوي دي. حتی بعضې خلک وایي چې د پی less than 0.05 دا هم arbitrary دی، دا درست نه دی، دا باید فرق وکړي. په انساني علومو کې موږ 0.05 نظر کې نیسو، په نورو علومو کې فرق کوي. بیا نو دا ټول هغه څه دي چې د هغو په اسلام د علماو کنسنسس په دې کې موجود دی، اتفاق دی آراو په کې موجود دی، مګر دا هغه څه دي چې د یو سټنډرډ په حیث ټاکل شوي دي، او یو علم نه بل علم پورې فرق کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، بیخي واضح شو. خوشحال اوسئ. که کله کېدای شي بیا موږ عملي مثالونه حل کړو او دې کې نور مخه وکړو که وخت ول خیره. ښه، ډېره مننه تاسو نه. زما وخت هم تقریبا په پوره کېدا ده، دلته اوس زموږ ورځ ختمېږي او دفتر باید ټول کړم. ان شاء الله زه کوشش کوم چې بله برنامه په مشوره وټاکو. واتساپ کې که چېرې تاسو خپله څه پیشنهاد کوئ هم وایئ، که نه دوه درې ټایټلونه زما نظر کې شته دي چې هغې باندې موږ کولی شو کار وکړو ان شاء الله. نو د اوس لپاره په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مل شي.